د بلوچستان د دوکۍ په سیمه کې سلګونه د کویلې عسکرو ډبرو کانونه دي چې پکې زرګونه مزدوران کار کوي. د پولیو او روبیلا سري په روان کمپین کې د سیمې لپاره ځانګړي روغتیايي ټیمونه جوړ شوي چې د کانونو د مزدورانو ماشومان ویکسین کړي. خو روغتیايي کارکونکي وایي چې زیاتره مزدوران خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد له څاڅکو ورکولو انکاري یا ریفیوزل دي. د دوکۍ په میراګان سیمه کې کارکونکي ویکسینیټره ثاقبه وایي چې په سیمه کې د دوی تر ټولو غټ مشکل له پولیو څاڅکو او سري ویکسین انکاري مزدوران دي. دوی هڅه کوي چې هغه ماشومانو ته په څاڅکو ورکولو او ویکسین کولو آماده کړي. موږ دلته د ویکسین لپاره راغلي یو او موږ اوس په میراګان کلي کې د خلکو د مزدورانو کورو ته ځو او د دوی الکان کنوینس کوو د ویکسین لپاره او ورسره پولیو هم ورکوو. مشکلات د سیدونکو د کنوینس کېږي نه مطلب زیاده تر سیدي پکې دغه دی نه انکاري دي. زیاده تر دوی ته دوی د فواید ور بیانوو د فائدې سته مطلب نقصانات نسته. موږ مطلب دا ویکسینیشن هم لګوو او مطلب دغه پولیو هم ورسره ورکوو. په دغه سیمه کې کارکونکي یوه بله ویکسینیټره سبا اقبال وایي چې دوی لومړی د مزدورانو په کورونو کې له میرمنو سره خبرې کوي. هغه راضي کوي چې خپل ماشومان ویکسین کړي. په ماین سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د سري پر ضد ویکسین کیږي. زه دلته سپیشل موبایل ټیل کې راغلی دی. موږ کورو کې ګرځو. دلته میراګان کلی دی. میراګان کلی کې ماینز ایریا دی. موږ راغلی دی کورو کې ګرځي. نن کور رفیوزل ایریا انکاري دي. موږ دلته کنوینس کو بیا موږ ټیمان دلته ویکسینیشن کې MR ویکسینیشن کې بیا پولیو ویکسینیشن کې مزدوران کور دي. دلته ماینز والے راغلي دي. دلته کار کې بیا موږ التای کوشنیان کې ویکسین لګوم پولیو لګوم او بیا MR لګوم. موږ کورو کې ګرځو. موږ آی فیمیلز شیز سره حال وکم. دلته موږ راغلي آی MR کمپین مهم سره حال خبر کوم بیا آی کنوینس شوی دي. بیا موږ آی سیشن کې راغلي دي کوشنیان بیا ویکسین لګوي. د دوکۍ د روغتیا چارواکي ډاکټر جوهر خان وایي چې په سیمه کې 15,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او 15,000 ماشومان بیا د سري پر ضد ویکسین کیږي. دلته ټول 9 ګرځنده ټیمونه کار کوي خو د ماین سیمې لپاره ځانګړي ټیمونه جوړ شوي دي او د خلکو د آماده کولو لپاره یې سیمینارونه کړي او د سیمې دیني عالمان او د مدني ټولنې فعالان ورسره همکاري کوي. MR په حواله موږ دوی ته ویل چې کوم خسره او ریبولا ده موږ وخت پر وخت واک هم کړی دی او کوم اویرنس سیستم چې دی موږ ګډ ډسټریکټ ته رسولی دی. موږ دلته مینز ایریا چې دا واقعي هلته چې دی کوم لیبر کار کوي هغه څه سکیټرډ ایریا ده علیحده ځایونه دي لرې دي. د هغو دپاره موږ سپیشل موبایل ټیمونه جوړ کړي دي. هغه ځي هغه یې کور کوي چې کوم خسره او ریبولا کوم ټیمونه تشکیل شوي دي او هغه سات کوم موږ پولیو ورکوو په هغه باندې موږ په دغه کې علما کرام او د دوکۍ چې کوم سیاسي تنظیمونه دي د دوکۍ انجمن تاجران دي د دوکۍ د علاقې مشران خلک دي هغو سره موږ رابطې شوي دي. بیا دوی انشاءالله که خدای کړو مطلب دا وي چې موږ به تاسو ته په دغه MR کې موږ شانه بشانه یو. دوکۍ د بلوچستان هغه سیمه ده چیرې چې د کویلې زرګونه درنګونه یا کانونه دي او پکې 2,000 مزدوران کار کوي. حکومتي چارواکي وایي چې د مزدورانو د ماشومانو ویکسین ته ځانګړې پاملرنه کیږي خو وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې یو ماشوم له څاڅکو او ویکسین پاتې نشي. رفیع الله مندوخیل VOA ډیوا دوکۍ.